زه چې څه ویمه او څه بیانومه د قیامت په ورځ زه د یوې خبرې ذمهوار یم او زه الحمدلله په هغه مولیانو کې او په هغه مفتیانو کې نه یم چې خبرې ته ګورم نه خو چې د خپل مذهب دپاره مې څه ووي او د خپل ملک دپاره او خپل مولوي صاحب دپاره او د خپل ځمکې دپاره او د خپلې ژبې دپاره نه الحمدلله زما همیشه کوشش دی چې زه قرآن او حدیث واضح کړم او په کوم ځای کې چې پلار مې په غلطه یې که نه نو پلار ته هم ته په غلطه یې او چې کوم ځای کې مې رور په غلطه یې ورته وایم وروره ته په غلطه یې ټول قوم مقابله کولی شم بحمدالله چې خپل قام ټولو ته ووایم چې تاسو ټول په غلطه یې هر چا ته ویلی شم چې ته په غلطه یې ما کې د تعصب نشته او د یاد ساتئ حق هغه سړی بیانولی شي چې د چا لحاظ نه کوي د فایدې یې د ساتئ دې خلک وایي د اکثر مولیان ولې نه بیانوي د اکثر مولیان چې نه بیانوي پلاني صاحب او د پلاني صاحب د لاسه نه بیانوي او د جومات د امامتۍ د لاسه نه بیانوي او د مزدورۍ د لاسه او پیسې ورته میلاویږي دانې د هغې د لاسه نه بیانوي او ډېر پکې داسې هم دي چې جاهلان دي دا مسله ورته نه ده واضحه ځکه یې نه بیانوي موږ الحمدلله نه د چا نه دا تمې ساتو او نه په دې یېرېږو چې د جومات امامتي به ختمه شي زه به څه خورم یا خطبه به راباندې بنده شي نو زه به څه خورم یا خلک به خفه شي نو زه به څه کوم والله کوم ذره برابر د یره په زړه کې راشي خو د دې سره هم سوچ دی چې د حق واضح کول غواړي بیانول غواړي ما پسې ډېر خلک لګیا دي خبرې کوي زه څه لیونی نه یم چې د دې خلکو د خبرو ته ما ځان د دې لپاره ودرولی دی چې باطل بیانوم تر دې چې خلک زما په کور والا پسې خبرې کوي ما اورېدلي دي او ما لیدلي زه څه لیونی یم چې خلک دې ته را دغه کوم چې زما کور والا پسې دې خبرې وکړي او بیانوم باطل لیونی یم زه خو دا خبره زما حق ته الحمدلله ځکه مې دغه پروا نه کوم که څوک مې کور والا یادوي که ما یادوي او که پلار مې یادوي او که قوم او نسب مې یادوي هېڅ خبر نه یادوي دي او چې مسله واضحه شي او ځکه مقارنه وکړئ چې بیا چې ته کېناستئ که نه زما دا خبرې به ولګوئ او د دې په مقابل کې که چا رد کړی یا څه خبرې کړي د هغه خبرې به ولګوئ خو په داسې به اوري چې یالله حق ګورم والله چې د نور په شان به زه دا خبره واضح وي چې حق څوک بیانوي او په باطله باندې څوک دي موږ الحمدلله نه په چا پسې کنځرې کړي نه هم د اوسه پورې څوک شرمولی نه هم چېرته د یو مولوي صاحب بېعزتي کړې ده نه همیشه موږ د علماو احترام کړی او درس هم موږ دا ورکوو چې د علماو به قدر او احترام کوي زموږ بعض ملګري رد کوي په باطل باندې د هغه رد طریقه وله نه ورځي موږ په هغوی باندې رد کړی دی چې ګوره ستاسو طریقه غلطه ده حق حق دی لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا الله وایي داسې نه دی یو قوم سره د دشمني راشي او په هغې کې عدل او انصاف پرېږدي عدل او انصاف به نه پرېږدي مخامخ سړی که په غلط هم دی خبرې اسلوب دی یو طریقه ده یو ادب دی یو احترام دی مطلب خو دا نه چې سړی د مرۍ نه نیسه ته به غلط او ته بېدینې او ستا امام داسې او ستا مولا داسې او ستا کتاب داسې الحمدلله دا زموږ منهج نه دی او که څوک یې کوي نو هغه د سلفیت د منهج نه دی خبر دا بیماري بیا په سلفیت کې نه ده بیماري په چا کې ده بیماري په دغه کس کې ده اسلام موږ ته ښایسته اخلاق ښولي که نه دي ښولي ښولي او د یو سړي اخلاق غلطي او خراب وي نو موږ څه چې اسلام غلط اخلاق خلکو ته ښیي نه دا خو د دې سړي نقصان دی چې د غلط اخلاق استعمالوي اسلام خو نه دی ویلي چې غلط اخلاق استعمال کوي موږ که چې د رد هم کوو نو دا ووایو د پلاني شیخ صاحب د پلاني مولوي صاحب دا خبره کمزورې ده بس د دې نه خوا موږ د په چا پسې تللي یو چې د ده قوم دا دی او دی سپک دی او دی رنګ یې داسې دی او دی بېعزته دی او دی بې شرمه دی او دی بې حیا دی او دی داسې او دی داسې دا خبرې موږ نه کوو الحمدلله د یو مولوي صاحب ژوند خپل او د یو عالم ژوند دا د هغه خپل کار دی د هغه او د الله په منځ کې ده زما د هغه د کور سره د هغه د ذاتیاتو سره هېڅ کار نشته زما کار صرف د څه سره دی هغه د دې مسلې بیانولو سره دی بس بعضو مولیانو په ما باندې شخصي ردونه کړي وو ملګرو ما ته وویل موږ پرې رد وکړو ما څه شي رد پرې کوئ هغه زما کور والا ته کنځلې کړي زه یې یاد کړی ته په جواب کې کنځلې کړي د هغه کور والا د هغه د کور والا په دې کې څه ګناه ده و د هغې سره زموږ څه کار دی او د هغې زموږ سره څه کار دی موږ ته الحمدلله اسلام یو تربیت را کړی دی بیا راته پښتو یو تربیت را کړی دی بیا مور پلار له یو تربیت را کړی دی چې یو څوک سپک کار کوي نو ته به څه کوې په مقابل کې به سپک کار کوي هغه سپک دی غلط دی نو زه څه وکړم زه ورسره هم سپک شم زه ورسره هم غلط شم ها که چېرته دې مولوي صاحب دا ووایي چې دا مسله داسې داسې ده او مسله یې غلطه وه نو دغه بیانومه چې مسله یې څه ده غلطه ده او دا زما ذمهواري ده زه دلته دې لپاره نه یم ناست
چې بس یو مجلس دی او لږ یو ګنټه موږ ناست یو بیا قیصه ختمه شي. زه دلته دې دپاره ناست یم چې د خپلو ورونو ته او خویندو ته هغه اسماني سوچه دین واضحه کړم کوم چې جبریل علیه السلام د الله نه اخیستی او بیا یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له. زه دلته هغه دین بیانولو ته ناست یم چې هغه دغه مدینې والا دین دی کوم چې هلته په قبر کې پروت دی د هغه دین دی او د هغه مذهب دی. دې لپاره ناست یم چې بس موږ راجمع شو ګنټه ناست وو خبره بیا ختمه شو ولاړ نه. زما په اوږو باندې یو ذمهواري ده او دا زما ستاسو سره محبت دی. والله چې د خپل ځان دپاره څه خوښوم ستاسو دپاره یې خوښوم. اوس که زما دا خبره غلطه وي او زه پې جهنم ته ځم نو ما ته خو پته ده که نه چې زه پې جهنم ته ځم. پته ده که نه ده پته لکه چې ما ته خو پخپله پته چې غلطه ده نو زه صحیح شوه. کم خلک چې وایي چې دې خلک ګمراه کوي زه تاسو جهنم ته بوځمه نو لیونی یم چې ځان هم جهنم ته بوځمه بیا خو ما نه کولی که نه. رفالدین زه ووایه ځه داسې ووایه چې نشتي زه خلک ګمراه کوم په خلکو باندې کوم بالفرض د یو منټ دپاره نو زه صحیح د تاسو خو ما ګمراه کړي په رفالدینو مې راواړولې نو زه پخپله هم ځان ګمراه کوم چې پخپله هم کومه زه بیا پخپله ولې کوم بیا ما په تاسو باندې کول چې پرېږده چې دوی ګمراه شي جهنم ته لاړ شي خو زه خو ځان جهنم ته نه بوځم که نه نو زه لیونی یم. شته د ګناهونو پیټې زما په اوږو باندې پراته دي او ګناهګار او کمزوری بنده یم د الله او بیا د نورو خلکو ګناهونه م رالم په خپله اوږه یې اچوم او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د اواز او خبره هر ځای ته رسېدلې ده. دنیا هر ملک کې الحمدلله دا درسونه بیانونه اورېدل کېږي. څه وجه د اخر وجه دا ده چې دا خبره صحیح ده د قرآن او حدیث دی. ولې دا خلک وایي یاره مړه دوی سره مه کښېنئ دوی خبره زر زړه ته کوزېږي. ولې زړه ته کوزېږي ته دا سوالونه وکړه که نه دغه بل هغه ولې زړه ته نه کوزېږي. فرق دا دی چې دا وحي کې دا کمال دی چې دا زړه ته کوزېږي. دا څه ته کوزېږي زړه ته کوزېږي دا خبرې منلی کېږي. و ته د یو مولوي صاحب خواله ورغلې رفالدین شتي نه جي نشتي څه دلیل دی ولې وایي دا به د بوتانو دپاره بوتان به مشرکانو په ترخونو کې ایښودو ته به دا خبره ومنې د هغه خو عادتا به یې ومنې څه عادتا په زړه کې به دې بیا هم یو تنده پاتې شي چې مولوي صاحب دا خبره خو مې زړه ته نه کوزېږي. داسې خبره شوه بوتان یې ترخونو کې ایښودي نو په دې اولني پېر رفالدینو سره ولې نه ولیږي دا به ستا په زړه کې سوال راځي. رکوع له چې ځي ولې دا بوتان نه ولیږي سجدې له چې ځي ولې نه ولیږي په جیبونو کې ولې نه ږدي دا قمقلان